دې د پمن زوی ته وګوره، دې پمنې ته وګوره، د دوی د شان شوکت ته وګوره، دا د پښتو ډرامه کېږي او د دې د کپړو ته وګوره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو زما سره به دې سیټ باندې دغه تصویران لیدی شئ چې یاره دا هلک او دا جینۍ دا د پښتو یو ډرامې چې دی نو د هغې ګانا چې د هغه ریکارډینګ کېږي، د دې جینۍ د لباس ته وګوره، د دې د کپړو ته وګوره، جی بالکل لغړه چې دا نو په هغې کې ګانا کوي او د هلک چې دی نو ګیر چاپېره دې نه لاس تاوی. موږ سپینې خبرې کوو. زه صرف تاسو پښتنو له یم چې آیا دغه ګانا به تاسو خپله کور کې ولګوئ؟ چارې هم نشئ کتی، دغه تاسو خپل ماشومانو سره هم نشئ کتی او نه یې هغوی له ورکوئ، ولې چې دا یو لغړه ویډیو ده، دا شرمېدلی خلک، دا نمک حرامه خلک، دا په دې نه پوهېږي. دوی زموږ د پښتو جنازه ویستله. موږ بار بار دې غلطو خلکو پسې ویډیو کوو. زیاتتر خلک راته کمنټ کې لیکي چې یاره احسان بھائی ستا سره بل کانټینټ نشته، خو ملګرو موږ سره بلا شی کانټینټ دی، ولې چې زه یو سوشل ورکر یم. خو د داسې خلکو چې دی موږ به خلاف راوځو، د داسې خلکو خلاف اواز به موږ اوچتو، ولې چې داسې مرداران خلک، داسې نمک حرامې جینکۍ چې دي دا نن سبا په سوشل میډیا کې چې دي نو لګیا دي خپل کار کوي. ملګرو د دې د لباس ویډیو ته وګوره، دوی صرف د خپل لایک دپاره، د ویو دپاره، د سبسکرایب دپاره په ځاندا نخرې کوي، ولې چې نن سبا څوک د پښتو ډرامه نه ګوري، نن سبا چې دی هغې کورج نه ورکوي، ولې چې نن سبا دنیا چې دغه ټیک ټاک له راغلی دا دنیا یو شارټس ویډیوز ګوري. خو دا خلک چې دی دغه لغړې ویډیوګانې شیر کوي، دوی دغه لغړ ډانسونه ویډیوګانې چې دی دوی کوي، وایي چې یاره زما فین فالوور زیات شي، زه ډېرې پیسې وګټم. خو موږ خو به ورته اوله د نیکې هدایت کو چې الله یې د دغې کار له چې دی راوباسه په یو سمه لار کو، نه تاسو نه روځي نو الله یې تباه و برباد کا، الله یې نیس نابود کا، ولې چې دا شرمېدلی خلک دی. دوی زموږ ټول قام وشرمو، دوی زموږ پښتو وشرموله. نو ملګرو که ستاسو ویډیو خوښه شوي زما ویډیو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ. زما د یوټیوب چینل هم خپل ملګرو سره لازمي سبسکرایب کړئ او یوټیوب چینل بیل ایکن چې دی دا په هر باندې کلیک کړئ چې زما د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن چې دی دا تاسو له په وخت در رسي. که زموږ ویډیو خوښ شوي بالکل لایک کړئ، لاندې کمنټ وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.